تاسو ټول دی خدای ډېر ښه ساتي او خدای هم خوشحال لره چې زما دا ګډې وډې اورئ. خو دا درته وایم چې څه وخت دین زده کولو له وباسئ، که ماسخوتن وي، که ماښام وي، که سحر مانځه پسې وي، څه وخت دین زده کولو له وباسئ. په دې علماء محدثینو کې یو عالم تیر شوی دی، 1100 تصنیف یې کړي، 1100. د هغه عمرو 15 کاله، په 15 کاله کې 20 کاله د هلکتوب ته وباسه، څو پاتې شو؟ 55. په 55 کالو کې 1100 تصنیفه کړي. عقل به دې وخوځي چې د هغه کتاب وګورئ چې دا روایاتو پسې دی کم کم دنیا کې ګرځېدلی دی او راجمع کړي څنګه دي. که یو تفسیر ابن کثیر وګورئ، که یو تفسیر خازن وګورئ، که یو تفسیر قرطبي وګورئ چې علامه قرطبي ځکه دومره عمر کم ځای نه راوړی چې دا شی لیکلی دی. په خدای قسم چې د هغې لیکلي اوس زمونږ د زمانې چې 80 کاله یې ملاتوب کړی پرې پوهېږي نه، په لیکلو یې نه پوهېږي. نو څه وخت دین ته وباسئ، کم از کم دومره وکئ چې سهار ماسپښین مازدیګر ماښام ماسخوتن دا منځونه در باندې فرض دي، د دې احکام زده کوئ. روژه در باندې فرض ده، د هغې احکام زده کوئ. حج در باندې فرض دی، د هغې احکام زده کوئ. د دې به درنه پوښتنه کېږي